تاسو ته ښایي چې په کوم ځای کې ستا کنټینټ خلک ګوري. همدغه 3 ملکونه دي. ایون تاسو کولی شئ چې سیټیز هم وګورئ چې په کومو ښارونو کې خلک ګوري چې ډیټا زیاته وي نو تاسو ته دا هم ښیي. او ویورز ایج چې ستا مثلا د لیدونکو عمر څومره دی، همدارنګه ویورز جنډر ښځې دي سړي دي. نن و باد نن و باران په پېښور کې او نن مې ډېر شولې رایات په پېښور کې. یو ښکلی مزیدار فینټاسټیک باران وریږي او بیا زموږ د مهاجرو په آیسلینډ کې خو د باران بیل خوند دي که نه. نو بس همدا کچه کورونه همدا کچه آبادۍ او دا باران ایله همدلته نه سړی خوند اخیستی شي. ولې منډې وهئ؟ ای غرق شئ. نو همدغه ځای کې دغه وخت کې باران شروع بس ما ته رایاد شو ما ځای پرون نه چې دی زما نیت و چې زه به د یوټیوب انالیټکس په اړه باندې اوس دې ته ورڅنګه راګوري. د یوټیوب انالیټکس په اړه باندې به چې دی زه یو ویډیو جوړوم، خو پرون زمونږ مرکز کې امن جرګه وه او دومره ویډیوګانې وې چې حساب او کتاب دواړې نه وو. نو د شپې 12 نیمو بجو پورې لا هغه ایډیټ شوې او انشاءالله چې دا اوس باران دی نو نن خو مې زړه نه کېږي چې لاړ شم، خو زه چې دا باران ودرېږي او لاړ شم نو حتما به د انالیټکس په اړه باندې یو ویډیو تاسو ته چمتو کوم. ښه جي خبره مې کوله د یوټیوب انالیټکس باندې. کله چې انالیټکس باندې کلیک کوئ نو دغه صفحه ظاهریږي. نو دلته تاسې وګورئ لیکل شوي دي اوورویو کانټینټ آډینس ریونیو ریسرچ او بیا دا لاندې که تاسې وګورئ تاسو ته یو اوورال بریفینګ لیکلی دی یور چینل ګاټ دومره ویوز ان د لاست دومره ډیز. یو خلاصه ده د چینل د ویوز د 28 ورځو. نو بیا لاندې که دې نه تاسې وګورئ دلته هم ښه تفصیل باندې لیکل شوي دي چې 469 ویوز دي او د دې نه لاندې دا وړه کرښه کې لیکلي دي چې 1.4 کې لیس دین یوزول 1.4 کې ته نه کم دي. د 13 ورځو کې ما دومره ویوز کم اخیستي دي. د دې نه دې خوا چې دی که په دې باندې کلیک کې ګوره دا تاسو ته به د ګراف کې هم ښیي وینزډے 15 او داسې راځئ که نه په دې ګراف کې هم بیا تاسو ته ښیي چې په کومه ورځ تاسو څو ګنټې واچ ټایم اخیستی دی. د ټولو 28 ورځو واچ ټایم پکې د تاریخ سره تاریخ لیکل شوی او لاندې لیکل شوی چې څومره ویوز دي په دې ورځ باندې. او که تاسو په واچ ټایم باندې کلیک کوئ نو دلته بیا تاسو ته واچ ټایم راشي. نو واچ ټایم باندې وګورئ 53.6 نو دا څومره کم دی 106.4 د یوزول نه یا د عموم نه دا کم دی چې په 28 ورځو کې اخلم. بیا لاندې ګراف ته راشي په هره ورځ تاسو ته ښایي چې په هره ورځ تاسو چینل څو ګنټې کتل شوی دی. دا ګراف وګورئ تاریخ هم لیکل شوی او ورځ هم لیکل شوي او بیا لاندې په هایلایټډ کلر باندې لیکل شوی چې څونه ګنټې ستاسو چینل په دغه ورځ باندې کتل شوی. د هغې نه وروسته بیا سبسکرایبرز دي. که په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو ته ښایي چې څو سبسکرایبر په 28 ورځو کې 7 سبسکرایبر راغلي خو دا 10 دانې لیس دین یوزول. نو یعنې عموما 28 ورځو کې زما چینل 11 سبسکرایبر اخلي خو دغه 28 ورځو کې 7 اخیستي نو ځکه 10 دانې لیس دین یوزول ښیي. نو دلته که تاسې وګورئ دا ګراف ټول ډاون دی په کومه ورځ چې کوم سبسکرایبر اخیستل شوی ګوره هغه ورځ باندې تاسو ته اپ ښیي. بیا اسټیمیټډ ریونیو دغه ځای کې چې دی دلته که چې ستاسو چینل مانیټایزډ وي او پیسې ګټل هم شروع کړي نو بیا په دې ټیب کې چې تاسو ته ښیي چې تاسې څومره پیسې ګټلي دي په 23 ورځو کې د هرې ورځې پیسې لاندې په ګراف کې تاسو ته ښیي. خو بدبختانه یا خوشبختانه چې زما چینل چې دی مانیټایز ته رسېدلی دی او ریوز کانټینټ ایشو دا پکې نو هغه هم سره یو ځای حل کوو. دې خوا ته که راشئ تاسو وګورئ لاست 28 ډیز لیکلي دي یعنې د جولای 20 نه د اګست 14 تاریخه پورې. نو دلته تاسې کولی شئ چې دا 23 ورځې ته په کلیک کړئ فلټر باندې او کولی شئ چې تاسو سلیکټ کړئ چې لاست 7 ډیز ډیټا وګورئ د لاست 90 ډیز وګورئ لاست 365 ډیز وګورئ یا لایف ټایم وګورئ یا ټول کار یا میش یا کسټم پکې په خپله باندې ولیکئ چې د کوم وخت ګورئ. که زه دا مثلا د تېر یو کال کوم چې تېر یو کال کې ما څونه ویوز اخیستي دي
وګورئ ډیټا ټوله ده 13 کال شوه دا 351.3 کې دا اوس ډېر هر څه اپ دي بل 13 کال کې یعنې ما مثلا د تیرو دا بل کال نه زیات ویوز هر څه اخیستي دي نو دا واپس 28 ورځو ته کوو عموما دا خپله په 28 ورځو کې نو دغلته وګورئ 28 ورځو نه لاندې چې دلته لیکل شوي ریل ټایم اپډیټ ریل ټایم که نه اپډیټینګ لایف نو دلته چې دی د دې نه لاندې د سبسکرایبر کاونټ چې لیکل شوی دی دا هم لایف کاونټ کېږي که هم دا اوس څوک سبسکرایب کړي نو دا یو کاونټ اوړي یا د لاندې ویوز چې کوم دي لاست 48 اورز دلته وګوره دا ویوز چې دی لایف اوري که هم دا اوس څوک چینل وګوري نو دلته دا لایف دا کاونټ زیاتېږي د لاندې ګراف کې هم دا لایف ویوز ښیي چې څونه ویوز اخیستل شوي دي حتی نو هم پکې ښیي چې اوس څومره ویوز اخیستل شوي دي ته عموما د ګنټې ویوز ښیي چې د دې ساعت نه دې ساعته پورې څو کسانو وکته بیا د دې نه دا لاندې چیز ته لیکل شوی ټاپ کانټینټ کوم چې ټاپ کانټینټ دی چې د لایف نن ویوز اخیستي دي 48 اورز کې لاندې که سی مور باندې کلیک کړئ نو دا لیسټ کولاویږي چې څومره ویوز اخیستل شوي دي او د دې نه لاندې که چېرته موږ راشو نو دا لیټسټ کانټینټ چې کوم ټوله لیټسټ ویډیو دغه ښیي چې دا اخرنۍ ویډیو کوم اپلوډ شوې ده نو ویوز وګوره او امپریشن کلیک تھرو ریټ وګورئ ایوریج ډیوریشن او د دې ویډیو انالیټکس ته هم ورتلی شئ او چیک کولی شئ د یوې ویډیو انالیټکس دا دې خوا لیکل شوي دي یور ټاپ کانټینټ ان دس پیریډ په دې پیریډ کې یا په دې وخت کې ستا د کانټینټ نه ستا د محتوا د منځ نه ښه کانټینټ کوم یو دی چې ډېر کتل شوی نو بیا لاندې دا لیسټ دی دې کې وګورئ کانټینټ زرو د ټول نه زیات کتل شوی دی ایوریج ویو ډیوریشن یعنې عموما دا څومره خلکو کتلی 8 منټه دا خلکو عموما کتلی چې پلی کړی دی بیا پېښور باراني موسم او د انګریزانو ریلګاډی دی 140 ثانیې دا ټول 1 منټ دی 140 ثانیې د 6% راځي که نه 340 کسانو کتلی پاستنۍ 101 کسان 140 کسانو نو داسې لاندې راشي دا لیسټ دی د ټاپ کانټینټ لیسټ دی چې په سی مور باندې تاسو کولی شئ چې کلیک کړئ د دې نه دې خوا چې راشو کانټینټ باندې کله موږ کلیک کړو نو تاسو دلته وګورئ چې یو ګراف جوړ شوی دی ویوز دي لایکس دي او سبسکرایبرز دي نو کانټینټ کې په شارټس باندې کلیک دی چې 54 ویوز یې اخیستي سیم از یوزول کله تاسو په آل باندې کلیک کړئ نو ګوره دلته بیا د 13 ورځو ویډیوز سرور 115 88.5% د ټولو ویوز دي شارټس دي 450 ویوز یې اخیستي چې 11% متباقي ویوز دي دلته کې به تاسې راشئ او وګورئ چې how viewers find you یعنې ستا کتونکي تا څنګه پیدا کوي دا ټول او یاد لرئ چې دلته پاس که چېرته لاست 28 ډیز سلیکټ وي نو د هر څه ډیټا د همغې 23 ورځ وي نو ګوره په یوټیوب سرچ کې چې دی 9% زما کانټینټ چې دی دا د یوټیوب سرچ نه خلکو ته ورځي او 12% چې دی دا چینل پیجز کې یعنې ته په خپل چینل کې ګرځې یوټیوب کې ګرځې چینل پیجز باندې دا راځي او هغې نه لاندې 12.4% چې سجسټډ ویډیوز یعنې ته یو ویډیو ګورې بله سجسټ کېږي هغه 12% زما ویډیوګانې سجسټ شوي دي بیا براوز فیچرز دی هیشټیګ پیجز کې دی او ادرس کې دی نو دې خوا که راشي امپریشنز ان هاو دی لیډ ټو واچ ټایم امپریشن اصل کې په یوټیوب کې او د انټرنیټ په ژبه کې امپریشن دی ته وایي چې ستا د ویډیو تمنیل یو چاته ښکاره شي تاسو د یوټیوب نیوز فیډ کې ګرځئ یو تمنیل ګورئ نو چې دا تمنیل ته تاسو 1 ثانیه ودرېږي یو څو ثانیې پرې تېر شو دې ته وایي امپریشن نو دغه امپریشن او هاو دی لیډ ټو واچ ټایم یعنې دغه امپریشن نه څنګه واچ ټایم جوړ شوی ستا تمنیل چا کتلی او کلیک پې کړی دی نو د 13 ورځو کې چې دی زما د یوټیوب نه 15,500 تمنیل یا د ویډیوګانو مخپاڼې چې دي خلکو کتلي دي 28.8 فرام یوټیوب ریکمنډیشن یور کانټینټ نو دې امپریشن نه چې دی 5.1% خلکو په دې باندې کلیک تھرو ریټ چې دی د کلیک تھرو ریټ دی ته وایي چې ستا په تمنیل باندې خلک څومره کلیک کوي دا ویوز فرام امپریشنز چې دی 282 دي یعنې تمنیل چې چا کتلی او کلیک یې پرې کړی دی هغه 282 کسان دي چې دی مثلا همغه 5.1 کلیک تھرو ریټ راځي او ایوریج ویو ډیوریشن چې دی نو وګورئ دا 8 منټه او 9 سکنډه دی او د واچ ټایم چې کوم راغلی د امپریشنز نه
نو هغه 38 غنټې او 33 منټه دی. نو د دې نه دې خوا که چېرته راشئ او تاسې مثلا دا خو ویډیوز ته که راشئ د ویډیوز ډیټا درته ښیي په ګراف کې څنګه چې مخکې وکتله د امپریشنز نه او بیا د شارټس درته دلته ښیي بیا دلته د لایف ښیي چې صرف یو ځل لایف راغلی یم مرینه دلته تاسو سره پوسټ ښیي پوسټونه دا کوم چې تاسو په کمیونټي ټیب کې لیکئ که نه نو هغه پوسټونه تاته ښیي چې دلته پوسټ څومره امپریشن یې راغلي دي. نو د دې نه بعد چې دی آډینس دی آډینس باندې تاسې کلیک کړئ په دې کې تاسو ته ښیي چې ریټرنینګ ویورز کم یو دي یونیک ویورز کم دي او سبسکرایبر کم یو دي. ریټرنینګ ویورز هغه ویورز ته وایي چې ستا ویډیوګانې یو ځل کتلي او بیا چې دی څه ټایم غیب وي او بیا واپس ستا ویډیو ورشي او ویې ګوري. دا وایي ریټرنینګ ویورز او یونیک ویورز هغه کسان دي چې ستا ویډیوګانې نوې راغلې ګوري او یا هغه کسان دي چې تاسو ستا ویډیوګانې ګوري. نو دلته که تاسو وګورئ دا ګراف هم چې دی په اسانۍ چې دی دا د نیو ویورز دی شین او دا لاندنی چې دی بانجاني دا د ریټرنینګ ویورز دی. سبسکرایبر دلته هم ښیي او د دې نه لاندې که تاسو چېرته وګورئ دلته ویډیوز ګروینګ یور آډینس هغه ویډیوګانې چې ستا سره ستا د آډینس په ډېرولو کې مرسته کوي. دا دې خوا که چېرته وګورئ دلته لیکل شوي دي ادر چینلز یور آډینس واچس وایي نور هغه چینل چې ستا آډینس یې ګوري چې بدبختانه انف ډیټا نشته دی نو که دې خوا وګورئ ادر ویډیوز یور آډینس واچ نو دلته هم ناټ انف الیجیبل ډیټا ټو شو دس ریپورټ. نو دلته هم تاسو وګورئ که چېرې ستا چینل آډینس زیات او نورې ویډیوګانې ښکاري نو هغه به دلته ښیي چې ستا چینل نورې خلک چې دي نورې ویډیوګانې کمې وګوري او ستا چینل خلک چې دي نور چینلونه کمې وګوري هغه دواړه دغه هلته ښیي. او دلته تا ته ټایمینګ ښیي وین یور ویورز آر آن یوټیوب چې ستا ویورز څه ټایم په یوټیوب باندې دي نو کله چې دا ګراف مکمل ویوز دي زیات دلته یو ګراف تاسو ته ښیي او په هغه ګراف کې چې دی لیکل شوي چې کوم ټایم کې ستا ویورز ډېر اکټیویټ دي کوم ټایم کې اوده دي کوم ټایم کې ویښ دي که نه معنا دا چې کوم ټایم کې شته کوم ټایم کې نشته. دا دې خوا ټاپ جغرافیز ښیي چې کم یو ځایونو کې جغرافیاو کې ستا کانټینټ خلک ګوري. نو زما ایله په درې ملکونو کې دی پاکستان دی انډیا د یونایټډ سټیټس چې دا په یونایټډ سټیټس کې په کومه خوشحاله کې دی. سیمور باندې که تاسو چېرته کلیک کړئ نو دلته دا اټومیټیک دا ټول دغه ایډوانس موډ ته ځي بیا ټول انالیټکس ایډوانس موډ ته ځي او تاسو ته ښیي چې په کوم ځای کې ستا کانټینټ خلک ګوري همدغه درې ملکونه دي. ایون تاسو کولی شئ چې سیټیز هم وګورئ چې په کومو ښارونو کې خلک ګوري چې که ډیټا زیاته وي نو تاسو ته دا هم ښیي او ویورز ایج چې ستا مثلا د لیدونکو عمر څومره دی همدارنګه ویورز جنډر ښځې دي سړي دي همدارنګه ډیټ په کوم تاریخ کې قتل همدارنګه ریونیو سورس د څه شي نه تا مثلا پیسې ګټلي دي ایډز دي بل څه دي دلته یو بله شي غټ لیسټ په دې مور کې مې سبسکرپشن سټیټس او سورس او کانټینټ ټایپ پلیلیسټ ډیوایس ټایپ ایډ ټایپ یعنې که دې هر یو باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ډیټا ښیي چې کوم طرف ستا کانټینټ کتل چې موږ ډیوایس ټایپ باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښیي چې په موبایل کې ستاسو کانټینټ څومره کتل شوی دی په مو کمپیوټر کې څومره کتل شوی دی په سکرینونو په ټابلیټو دا ټول ډیټا تاسو ته ښیي. نو ایډوانس مود نه واپس وځو او دلته راځو ریونیو ته. نو ریونیو کې که چېرې تاسو وګورئ که چېرې تاسو چینل مونیټایز وي نو تاسو ته ټوله د ریونیو ډیټا ښیي چې څومره پیسې چې ګټلي ټول ښیي خو بدبختانه زما ریوز کانټینټ د وجې نه بند دی. نو منتلي اسټیمیټډ ریونیو ته د هر یو میاشت د لاندې ښیي چې په کومه میاشت کې تا څومره ګټلي دي. زما چې کار مونیټایز شوی ټولې میاشتې پکې دي خو بدبختانه چې ریوزډ کانټینټ دی پې نو په دې خاطر باندې اوس ګوره اګست آن ګوینګ میاشت ده خو ټول 0 دي. د ټاپ ارنینګ کانټینټ ښیي چې کومې ویډیو ټول نه زیاتې پیسې ګټلي دي. تا ایډ ټایپس ښیي چې کومې تا ګټلي دي سکیپیبل ایډز دي نن سکیپیبل دي بمپر دي کوم یو دي او دلته ریونیو سورس ښیي همدلته هم دا لیکلي چې کوم ایډ نه راغلي بمپر ایډ دی سکیپیبل دی نن سکیپیبل دی ویډیو ویوز دي څه دي که نه او دا ټرانزیکشن ریونیو ده. تا دلته ټرانزیکشن ریونیو ښیي چې مثلا څومره ټرانزیکشن یې تا کړي څومره پیسې دي کله اخیستي دي.
د دې نه وروسته او اخرنی اپشن چې دی لاست بټ ناټ د لیست ریسرچ دی. ریسرچ ټیب کې تاسو ته ښایي چې ستا ویورز چې کوم یو دي ستا چینل خلک چې کوم یو دي هغه په چینل باندې څه ګوري او بل تا ته دا ښایي چې په یوټیوب کې خلک نن سبا په څه پسې سرچ کوي. سرچز اکراس یوټیوب په یوټیوب کې اوس څه سرچ کېږي او یور ویورز سرچز ستا ویورز څه پسې سرچ کوي او هغه څیزونه چې تا سیف کړي. نو دا ریسرچ ټیب ریسنټلی په یوټیوب کې کولاو شوی دی او ښه ګټور ټیب دی. بدبختانه چې ان اپډیټ زما لپاره نشته چې دا څیزونه وښیي. نو دا مو د یوټیوب انالیټکس چې موږ پکې کار وکړو. د انالیټکس نه بعد کمنټس دي او بیا سب ټایټلز دي. کمنټس به هم دې سره یو ځای کړم سب ټایټلز کې او بیا بله ورځ کار وکړو. ستاسو مخکې به زه یو ویډیو د سب ټایټل ولیکم نو تاسو به پرې پوه شئ. نو کمنټس باندې تاسو کلک کړئ تاسو د کمنټس یو لیست کولاوي او هغې کې تاسو کولی شئ چیک کړئ چې کومه کمنټ تاسو جواب ورکړی کم نه او فلټر وي پکې او هغه فلټر نه تاسو کولی شئ سلیکټ کړئ چې کوم یو کمنټ غواړئ ګورئ. هغه کمنټونه چې جواب هم نه دی ورکړی هغه کمنټونه چې جواب هم ورکړی دی هیلډ فار ریویو دي منشنز دي نو دا ټول تاسو ته په کمنټ ټیب کې ښایي.